بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې زموږ سره درې لفظونه دي. د درې لفظونو به موږ په پښتو کې مطلب معنا ګورو چې زموږ سره د دې لفظونو په پښتو کې کومه معنا کېدای شي. په هغې کې اولنی لفظ زموږ سره دی سیورل. د سیورل مطلب دی یو شمېر. په اردو کې د دې لپاره د کئی لفظ استعمالیږي، لکه یو شمېر خلک، کئی لوگ، سیورل پیپل، په دې معنو کې استعمالیږي. دویم لفظ زموږ سره دی کنډم. د کنډم مطلب دی غندل، مذمت کول، کنډمنیشن ورته په انګلیش کې ویل کېږي. غندلو ته یا د یو کار مذمت کولو ته، یو کار ته په بد سترګو کتل او د هغې اظهار کول، دې ته کنډمنیشن وایي. دریم لفظ زموږ سره دی ابډکشن، اغوا کول، تښتول. د ابډکشن مطلب دی یو څوک اغوا کول یا یو څوک تښتول. د نیوز پیپر مثال ته راځو. Separately, several media bodies condemned the journalist abduction and called on the government to take notice. بلخوا یو شمېر رسنیو د دغه خبریال تښتول په کلکه غندلي او پر حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. Several media bodies، یو شمېر رسنۍ. دلته یو شمېر رسنۍ، دلته هم د سیورل مطلب شو یو شمېر رسنۍ. condemned، مذمت یې کړی، غندلی دی. څه شي ځای غندل دی؟ د جرنلیسټ ابډکشن، د خبریال اغواکاري، د خبریال تښتول. دغه څه چل کړی دی؟ دا سیورل میډیا باډیز چې کوم دی، یو شمېر رسنیو دغه کار چې کوم دی، دغه اغواکاري کنډم کړې ده، د دغې مذمت یې کړی دی، دغې غندلې ده. نو د سیورل مطلب زموږ سره یو شمېر شو. د کنډم یا د کنډمنیشن مطلب زموږ سره غندل شو، او د ابډکشن مطلب زموږ سره اغواکاري شوه، اغوا کول شو یا تښتول شو.